الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. اوس دلته الله رب العالمین ذکر کوي دا خبره چې طلاق رجعي چې کوم دی چې خاوند پکې خپل خزي ته رجوع کولای شي دا دوه ځله دي. مطلب یو ځل چې خاوند طلاق ورکړ نو په عدت کې درنه رجوع کولای شي، هغه ثلاثه قروء کې درنه، چې په دویم ځل دویم طلاق ورکړ بیا رجوع کولای شي، خو چې بیا دریم ځل ورکړ بیا خبره ختمه شو، هغه ورپسې آیت کې وایي فإن طلقها فلا تحل، هغه ورپسې آیت کې وایي. دلته الله طلاق رجعي تذکره کوي، دې کې مرد دی په جاهلیت والا باندې. جاهلیت کې چې دی د طلاق شمار نو معلوم، بس طلاقونه به ورکول ښځې ته او بیرته بیا ښځه کړه او بیا به طلاق ورکړه، بیا اړو غریبه به ګډ ډول نه به ورته خاوند د ښځې نظر کو او نه به پرېښودله، ظلمونه به یې پې کول، بېعزتۍ به یې ورله کولې، هر قسم ظلم به یې په هغې باندې کوو. او په دې آیت کې بیا مسله د خلع هم موجود ده. الطلاق طلاق رجعي چې دی هغه طلاق چې پای کې واپسې کولی شي خاوند خپلې ښځې ته، مرتانې دا دوه ځلې. وګوره څومره ښایسته خبره الله کوي، مرتان معنا مرتن بعد مرتين، یو طلاق ورپسې بل طلاق، یعنی پیره طلاق او دویم طلاق دی کې خاوند رجوع کولی شي، اول نه بعدم او د دویم نه بعدم. فامساکم بمعروف، نو یا خو ایسارول دي د زنانه په ښایسته طریقه باندې. امساک نه مراد څه دی؟ الرجوع فی حالة العده، رجوع په حالت د عدت کې ایساره دي کې، او تصریح باحسان، یا د هغې پرېښودل دي په ښایسته طریقه باندې. تصریح نه مراد د عدم رجوع، یا مراد دا دی چې بس دریم طلاق هم ورله ورکړي په دریم طهر کې او بس ختمې کړي. ولا يحل لكم، او نه دي حلال ستاسو دپاره ان تاخذو چې تاسو اخلی د دې زنانو نه مما د هغه مال نه آتیتموهن چې ورکړي تاسو دې زنانو ته شیئا کم څیز. د دې نه مراد څه دی؟ مما آتیتموهن، الله فرمایي تاسو له حلال نه دي خاوندانو چې دې زنانو نه هغه څه واخلئ چې تاسو ورکړي دي کم څیز تې والی. عام مفسرین دې نه مراد کوي مهر. کله چې خاوند ښځې له طلاق ورکوي نو دې ښځې له چې کوم مهر ورکړی دا ترې اخیستی نه شي، ځکه د دې مهر په بدل کې یو تعالی ځان درکړی و که نه، فایده ترې واخیسته ډېره موده چې اوس یې پرېږدي، اوس به ترې مهر نه اخلي. مهر به زنانه د ځان سره وړي چې کله طلاقه شو. همدا قول چې کوم دی راجح دی. اوس مسله د خلع ذکر کوي. الا یخافا، مگر که چېرته یریږي دا دواړه، ښځه خاوند دواړه یریږي چېرې موږ د الله رب العالمین حدود نور قایم نشو ساتلی او زیاتې کېږي زموږ نه، خاوند هم د ښځې حقونه نه ادا کوي، ښځه هم لګیا دی د خاوند حقونه نه ادا کوي. نو اوس الله رب العالمین دا خبره ذکر کوي، الا یخافا، مگر که یریږي دواړه الله یقیما حدود الله، چې دواړه به برابر به ونه ساتي، دواړه هغه پولې د الله تعالی د هغې رعایت به ونه کړي. الله یقیما معنا دا د رعایت به ونه کړي. فإن خفتم، نو که چېرته تاسو یریږئ. دې نه مخکې حکم د صلح دی، خو هغه صورت نساء کې راځي انشاءالله هلته به راشي، چې اول به 15 شاید کې هلته به وایي چې یاره یو کس دی د هلک د کور طرف نه شي او بل دی د زنانه کور طرف نه شي، او کوشش دی وکړي چې څه وکړي د دې دواړو جوړ جاړی وکړي او د دواړو منځ کې صلح وکړي. هغې ته حکم ویلی کېږي، حکم د زنانه طرف نه، حکم د سړي طرف. هغې نه پس بیا دا خبره ده. فإن خفتم، نو که تاسو یریږئ الله یقیما حدود الله، چې دواړه به پوره نه کړي د الله حدود، قایم به دواړه ونه ساتي د الله حدود، رعایت به دواړه ونه کړي دا ښځه خاوند د الله د حدودو. جرګې والا ته پته ولګېده، علما پکې ناست دي، پوهه خلک د دواړو کورانو مشران، هغې ته پته ولګېدې چې دا دواړه بس نور کور یې نه چلي، نو فلا جناح علیهما، نو ګناه نشته په دې دواړو باندې، ښځه خاوند باندې د دې دواړو باندې ګناه نشته دی. فیما پاغه مال کې افتدت به، چې په فدیه کې ورکوي دا زنانه د خپل خاوند ته. افتدت په فدیه کې ورکوي دا زنانه به، هغه مال لره خاوند ته. څه معنی؟ خلع کې وایي زنانه راولګي د خاوند نه، خلع وایي. خلع کې دی چې سړی وایي زه دې نه پرېږدم او ښځه وایي چې ما پرېږده، زه تا سره نور وخت نه پاسو، او په دې کې مې اختیار سړي لري. سړی به چې کوم دی راولګي، خلع په دوران کې به زنانه راولګي او خپل ټول مهر به سړي ته ورکوي. طلاق کې به مهر نه لي، مخکې تیر شو که نه، خو په خلع کې خو ښځه ځان جدا کوي که نه،
نو ښځه به راولګېږي مهر به سړي ته ورکړي چې څه وله ورکړي سړي ټول بار څه ورکړي سره وکار به ورته ورکړي دا واخله ستا مهر واپس او بس بیا به هغه پرېږدي هغه بیا جدا مسله چېرې خلع طلاق دي که فسخه ده هغه اوږده مسله ده جدا اوس دلته الله رب العالمین فرمایي تلک حدود الله دا ګوره د الله پولې دي دا کوم احکام چې بیانېږي که نه دې کې هغه د طلاق د مخکې طریقې طرف ته اشاره ده به دې تلکه کې مطلب دا دی دا ګوره گپ شپ مه کړئ دا احکام د دې نه تجاوز ونه کوي د حدودو نه د دې نه وانه وړئ دا حدود او دا پولې کراس نه کوي چېرته د احکامو خلاف ونه کوي تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي دا د الله پولې دي چې مقرر کړي دي فلا تعتدوها نو د دې نه تجاوز مه کوئ تاسو ومن يتعد حدود الله او هغه څوک چې تجاوز وکړي د الله تعالی د حدودونه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان خاص هم دوی دي ظالمان چې د دې حدود رعایت نه کوي او د ځان نه لګي د ظلم او تجاوزونه کوي لګي فإن طلقها دا اوس هغه دریم طلاق شو دا دریم طلاق دی په دلیل د فاسه چې دریم طلاق ورکړل چې ښځه پردی شو بیا به عدت تیر کړي اینه پس بیا بل خاوند به کوي خوښې ده که کوي که نه کوي خو لکه بل خاوند دپاره شو اوس دله بېرته نه جایز کېږي دریم طلاق نه بعد مخکني خاوند څو پورې چې بل خاوند سره نکاح نه یې کړي فإن طلقها نو که طلاق ورکړو دې خاوند دې زنانه ته دریم طلاق یې ورله ورکړو دا فإن طلقها دا هغه طلاق مرتان سره متعلق دی اوس فلا تحل له نو دا زنانه حلاله د دې سړي دپاره من بعد وروسته د دریم طلاق نه حتی تر دې پورې تنکحه چې نکاح باندې به اخلي دا زنانه نکاح به کوي دا زنانه زوجن د بل خاوند سره غیره چې غیر به د دې مخکني خاوند نه د دې خاوند نه غیر به بل خاوند سره چې کوم دی نکاح کوي هله به چې کوم دی دې مخکني خاوند له حلالېږي څنګه به حلالېږي چې دا دویم خاوند دی وکي او چېرته د دوی خپل منځ کې به اختلاف راغی په خپله خوښې ګوره طلاقه کړه په خپله خوښې طلاقه کړه او بیا د دویم خاوند نه بعد عدت تیر شو ټولو خبرو ته ګوره دا پوره سیسټم دی نو بیا که چېرته دا مخکنی خاوند ورپس جواب ولیږي او دا ښځه به وغواړي چې بس صحیح ده یاره بس دې نه خوا مخکنی خو بس نکاح به وکړم نو جایز ده او دا زمونږ ملکونو کې چې کوم څه کېږي دا حلالې چې بس یاره یو خدای دې ته ګوري نو بس چې خالي د خولې نه طلاق و ټکې راوځي بس وایي دا طلاقه شو یو بیا هغې نه بعد وایي دا به چې کوم دی چا سره به خبره وکړو د یو شپې دوه دپاره او بیا به هغه بېرته پرېږدي او تاله به حلاله شي د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی لعن الله المحلل والمحلل له د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې خلکو له ښځې حلالوي او هغه څوک چې د هغه دپاره دا ښځه حلالېدی شي په دې د الله لعنت دی نبی علیه السلام ورته ډېر سپک لفظ ویلی دی تیسې مستعارې ورته ویلی دی د کرایه هغه څاروی او د کرایه هغه چیلې چې خلک یې راولي بیزو وغیره دا چې کوم دی ډېر بېکاره انسان دی عمر رضی الله عنه فرمایي خلک د عمر رضی الله عنه ډېرې ورکوي طلاق ورته ته د عمر رضی الله خبرونه خبر نه یي ګپ مه لګوه عمر رضی الله عنه به په دې حلاله باندې د زنا سزا ورکوله که زه خبر شوم چې چا حلاله کړې ده دا لوبې کړې ده د الله نبي دې په لعنت کوي زما په حکومت کې به دا کار زه به د زنا حد هغله ورکوم د بدکارۍ حد به پې قایم ته د عمر رضی الله دغه نه څه خبرې هسې خواهشات پسې بعضې خلک روان دي نو دې وجې نه د دې حدودو رعایت پکار دی نو ګناه نشي اوس وایي فإن طلقها پس که چېرته طلاقه کړه د ښځه دې بل خاوند ګوره خپله خوښه راولېږي او طلاق یې کړي دا نه چې هغه د شپو خبرې ورسره شوي بس یو وخت داسې راغی دم طلاقه کړه فلا جناح علیهما نو ګناه نشته په دې دواړو په کومو دواړو مخکنی خاوند او دې ښځه باندې چې کله عدت تېر شوی نه پس ان یتراجعا چې د یو بل سره چې کوم دی رجوع وکړي واپسې وکړي یو بل ته ان یتراجعا واپسې وکړي یو بل ته رجوع وکړي نه بالنکاح ان ظن که چېرته دواړه خیال ساتي د دې خبرې ان یقیما حدود الله چې دواړه به برابر ساتي د الله تعالی حدود نور به د الله د حدود رعایت کو دواړه ووایي وتلک حدود الله او دا د الله تعالی احکام دي او پولې دي یبینها د الله بیانوي لقوم یعلمون دپاره دا قوم چې هغوی پوهېږي د الله په دین باندې او عمل کول پرې غواړي واذا طلقتم النساء اوس یو بله خبر الله ذکر کوي د اذکرت د جاهلیت
چې هغوی به داسې کار کوو چې هر طلاق نه بعد به رجوع کوله او مقصد به د زنانو تنګول ښځې به تنګولې بې ځای او بل تعداد مقرر نه په جاهلیت کې الله فرمایي دا کار مه کوئ واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق کې تاسو زنانو لره فبلغنا نو هغوی نږدې شي اجلهن خپلې نیټې ته اجل نه مراد څه دی عدت مقرره عدت مقرره ته نږدې شي فامسكوهن نو ایثار کوي دا زنانا بمعروف په ښه طریقه باندې او سرحوهن یا پرېږدئ دا زنانا او رخصت یې کوي بمعروف په ښایسته طریقه باندې مطلب دی که چېرته اول طلاق دې ورکړی او رجوع کوې نو په ښایسته طریقه رجوع وکړه ښځې حقوق ورکړه ښه نظر ورته وکړه د عزت او که نه نو به یې پرېږده په ښه طریقه باندې کړه اوس الله فرمایي دې دپاره به نه ایثاری د ځان سره چې ضرر ورکې تکلیف ورکې ولا تمسكوهن او مې ایثاروئ دا زنانه د ځان سره ضرارا دپاره د ضرر ورکولو لتعتدو دې دپاره چې تاسو د حد نه تجاوز کوئ ظلمونه مه کوئ ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو فقد ظلم نفسه نو یقینا د انسان ظلم وکړو په خپل ځان باندې دا ته چې په ښځه ظلم کې لازم کې په ځان ظلم کې مه کوه دا کار ولا تتخذوا آیات الله او مه ګرځوئ آیتونه د الله هزوا ټوقې الله ایتونه پورې ټوقې ګپ مه لګوئ دا خو احکام دي قرآن کې ذکر واذکروا نعمت الله او یادوئ د الله تعالی نعمتونه علیکم چې کړي په تاسو باندې الله رباندې ډېر نعمتونه کړي غټ نعمت د الله دا دی چې احکام یې نازل کړي د نکاح او د طلاق وما انزل او چې نازل کړي الله علیکم په تاسو باندې من الکتاب د قرآن نه والحکمه او د سنت د نبي صلی الله علیه وسلم نه یعظکم به الله وعظ درکوي تاسو ته په دې باندې دا قانون دی کې وعظ دی واتقوا الله ويرجع الله نو علموا کوئی شيء ان الله يقينا الله بكل شيء عليم پارسیز باندې کوئی دے